ما وجنه غوښې وا په قطر کې رښتیا دي د اسلام لپاره خدمت وکړه. نو خو بیا دې ورکړي دې ملت ته جواب شته څومره انسانان په دې نامه مړه کړل چې زه د سوربیتو سره جهاد کوم. په دغه قطر کې دوی دا ډېر وخت لوی لوی غوریان د غوښو چا ورته ایښول؟ ما ورته ایښول. تاسو په فیسبوک کې لیدلي دي هغه ملایان چې په راګرځېدلي دغه پسونه یې ورته ایښي په دغه قطر کې. دا ما ورته ورکول دا پسونه که دغه هلته د قطر خاوند ورکول، خو د قطر اصلي خاوند دغه غوښې په ویلې. خو د هغو غوښې خو مفتې نه وې چې دوی ویلې. غوښې وه ملا جانه، خپلې غوښې وه د مور شیدې دي. ما وژنه غوښې وه په قطر کې رښتیا دي د اسلام لپاره خدمت وکړه. ما وژنه غوښې وه په قطر کې رښتیا دي د اسلام لپاره خدمت وکړه. طالبان غلط لوبېږي. طالبانو ته خواست ورته کوم چې د خپل وطن د راتلونکي سره لوبې مه کوئ. تاریخ به در باندې هغه د بطلان خطه وکاږي. افغانانو در باندې نارې کې چې راسه، اسلامي مملکتو در باندې نارې کې چې راسه، خپلو علماو در باندې نارې کې چې راسه. لڅې پښې وو، پټه خوله انسانان راووتل، سرونه یې سرتور کړل چې مه کوه خدای ته وګوره. ټولو ته دې وویل چې دا د امریکا پروژې دي او په خپله چې په قطر کې دا دومره غوري د غوښو ویې دا د چا پروژه ده؟ دا ستا غوښې دي؟ دا دې د لوګره وړي دي که د هلمند وړي دي چې هلته یې ویې؟ دا غوښې د چا دي؟ قربان دې سم. ولې د خدای د کاره نه بیریږې؟ څو عمر به دې پاتې؟ که افغانان دي مسلمانان دي در سره فریقه ته وایم، که حکومت دی که طالب دی که چاکلیټ خوره چې چاکلیټ پر کم سوي دا سیاسیونو په نامه دا خلک دي. درست ورته وایم دا جنگ یو تجارتي یو بزنسي جنگ دی. دا اوس دوی پوهېږئ چې ستاسې په جنگ کې د څومره لوی دنیا ګټې دي، د څومره دنیا پیسې په دې جنگ باندې د دې ځای سره روانې. زه ولاړم 5 ورځې مخکې هلمند ته مثال د فرارو د صدر میوند پورې 1000 نفره په 8 ورځې کې مړه شول. هلته خو ما امریکایي نه دی لیدلی چې مړ سوی دی، هلته خو ما فرانسوی نه دی لیدلی، هلته خو ما روسی نه دی لیدلی، هلته خو موږ مړه سوي یو. نو دلته مرګ څوک چاته دی؟ مرګ خو موږ ته را مخکې دی. زه په خپلو ټولو طرفونو باندې خصوصا مخالفینو ته وایم چې غلط ولوبېداست. ټول انسانان چې مو وژل دي قتل مو کړی دی. د الله په حضور کې به دوی جواب ورکوئ. د حرم شریف غږ در باندې وسو، د حرم شریف د منځه غږ در باندې وسو چې مه کوه جنګ د فتنه دی. هغه ته دې ویل چې دا امریکایي پروژه ده او په لویه پیارټي کې ناستې بریتونه دي په پلو ورسره غوړ کړي دي، غوښې دي مخ ته پرتې دي. دا بیا اسلامي پروژه راته تاییدوي؟ نه یې سې راته تاییدولی. ورځې یې ویل ویشم ځکې ته تاریخ به تاریخ در باندې په اصطلاح باندې هغه څه نوشته کي او په ضمن کې به د الله حضور کې به تب جواب وي.